سیګارې تاسې وغوئ بیا بچي راوړئ نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو سره تاسو ملګری احسان الله ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلی چې ډاکټر فوزیا او یو قاسم نومې دی قاسم خان چې دوی دواړه لایو راغلي په ټیک ټاک کې یو ګیم لګولی دی چې په هغه ګیم کې چې دی نو فوزیه چې دا عجیبه خبرې کوي عجیبه کنځل کوي. ملګرو تاسو ته به دې سیټ باندې دغه ډریس هم ښکاري چې هغې کومې کپړې اچولي دي او هغه راغلی ده په ټیک ټاک باندې. نن سبا زموږ ینګ یوت چې دی نن سبا زموږ کوم ینګ جنریشن چې دی دوی به هغوی له څه میسیج ورکړي. د دوی د ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې ډېر زیاتې اپلوډ کېږي او فیسبوک باندې اپلوډ کېږي، د دې سره سره په یوټیوب باندې هم اپلوډ کېږي. نو د دې سره به زموږ او ستاسو ماشومان چې دی هغه څه سبق حاصل کړي. دوی له د دې په ځای پکار دی چې یاره دوی یو ښه میسیج دنیا له ورکړي، یو ښه پیغام ورکړي. دوی هغه کاپړې اچولي چې بلکل هغه د نه کتې وي او دغه ویډیوګانې چې دی کور کې فیملي هم نشي کتلی چې دې مردارې چې دی دغه غلطې کپړې اچولي دي او بیا د داسې 15-16 سال عمر د یو هلک سره راغلی دا په ټیک ټاک باندې لایو او په هغې لایو کې دې کوم اډرس اچولی. نو ملګرو دغه ویډیو درته مارته پرتې دي زموږ خالاګانې هم پرون راغلې وي هغوی هم تېر نه زده کوي دوی عملي نمونونه ورښیي موږ به هم تېر نه زده کوو یې تېر نه کنې ورکېږو او که چېرې دا نخرې زده نه کړو ډسټنګش کېږو. که د موږ خپلې ښځې خوشحاله نه یي سویمینګ پولو کې سویمینګ وکړي بیا مازدیګرې تاسې وغوئ بیا بچي راوړئ نو بام 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 ښه نو دوستانو دا سټایل ده دغه کانفیډنس چې ما ته خدای پاک راکړی په دا خپل ژوند کې کاشکې زه دې داسې کاشکې د هغه قنداریانو کره پیدا سوی یم چې هغه اوس فلم راغلی په هولو باندې کاشکې زه د هغوی لسو خویندې 11مه خور وای په غلط ځای کې خدای پاکان هم جیبي هغه د هولو کې چې سیکرټ اینډ سسټر کاشکې زه هلته پیدا سوی یم خدای پاکه زه خیر ده اوس هم څه بده نه ده چې دلته دې هم پیدا کړی یم ښه ده څه مشکل نه ده دوستانو راځئ بس دوستانو بای تاسې دلته ډېر کسان نه راځئ د دې دپاره زم څومره تاسې لایف شیر کړئ څومره ډېر کسان راولئ هغومره به زه تاسې سره ډېره خبرې کوم. بای.